داجي پاسه یاله خیر یاله خیر ولې زویه هغه د امریکې نه راپسې جینۍ راغلې تخته کومه جینۍ زویه داجي هغه ما به ورسره خبرې څه کولې په هغه ټیک ټاک کې چې مې خوښه شوې وه زویه تا چې په ټیک ټاک کې راوړولې وه هغه ډېره ښایسته جینۍ وه لیپټاپ کې ما لیدلې وه داجي هغې په ټیک ټاک کې فلټر لګولو زه ورته داسې ولاړم ما چې څنګه په ریل کې صحیح کړه هغه سم د کور خو پلیټ دی ګوره په دنیا کې به راباندې عذاب راشي زه چې تښتو زویه کوم خوا به تښتو په دې کور به څه کوو داجي راځه کور ته تاله ووهه که نه دا زمونږ د عزت سوال دی زه چې باګه کوو ګوره لانجه ده راځه ګوره سم بوج دی داجي راتېر شه وای زویه زه خو ستړی کړم په کوټو لاندې ځمکې ته خو مې کوز کړه که نه ځمکې ته مه کوزېږه که نه زه یم چې په دې کوټو داسې ډایرکټ سړک ته وځو راځه زویه که دا جینۍ ښایسته یي د امریکې له شنې لټي سره یې ده ویې که یاره نو په نېشنلټي بیا څوک یې د الله بنده هغه راباندې لکه کور کې چې ته قرضدارې ناست دي داسې شی دی هلته فلټرې ملټرې لګولې وې زه پرې دوکه شومه زویه په کومه ورځ چې تا په ټیک ټاک کې راواړوله خو سمه شاعره ښکارې ته زما هم خوښه شوه یا داجي پې نه شومه چې ما کله اډر کړه دا شي او چې کله ریسیوټ کې راته ډیلیوري میلاو شوه بیا دا شي داجي راتېر شه وای زویه تا خو زه غرونو ته راوستم که نه تا څه کې چته کړې ده منې بوتلې وه داجي نو د کلي نه خو راوتښتېدو که نه هغه زنانه چې د امریکې نه م راغوښتې ده د خدای نیکبخته هغې خو زمونږ د کور مخې ته کټه چولې احتجاج یې کړی دی او پرون مې یو ویډیو وکته سیرګټې یې لګولې ما دا خو لوپره ده راتېر شه اوښتې وای زویه لږ لاس خو راکړه که راوخېجه داجي راوخېجه ته راته اوس دلته مړ نه شي بیا په تاسو کومه زه هم ستړی شوم چې ته اوبه به نه چې لږ یو بوټ وڅښم وایي ته خو راته بیخي کېناستې داجي دا ولې نور تللی نه شمه داجي څنګه نه شي تللی دا لږ مزل نور پاتې دی د دغه غرونو ناخوا یو بل کلی دی هلته به چېرته لږه پناه واړو یو میاشت به پکې تېره کړو داجي دا هم څه غولو له ډانګ رابارولې دی زه خو اوس په حساب کتاب نه پوهېږم زویه بس دی که نه اوس په تلي که نه یا داجي د تلو په موډ کې نه ده هغې خو ځان سره بیکونه م راوړي او 500 سیرګټې ځان سره اغوښي یو بلۍ دا خو په جاخه اوښتي وو زویه داسې بل څوک نشته چې ویې کړي دا خو موږ په غم اړولي وو نه داجي د هغې اولنۍ او اخرنۍ مالک هم زه یم بل څوک هغې ته غاړه ږدي سو اخو ته به ویږي د افریقې له ځنګل نه بیزو راتښتېدلې زویه تا خو کور کې سار کې په ځان ښه سپری مرۍ او ښه سوټ بوټ کې راووتلې او ایرپورټ ته لاړلې ولې بیا څه چلو شو یاره داجي زه چې څنګه ایرپورټ ته ورغلم او ما صحیح کړه بیا مې مړ وکړه ما یې راشه ورشه خو داسې لاندې یو چاڼې والا ناست و چاڼې یې خرڅولې هغه ورته په چاڼه کې قاشوغه کېښوه په قاشوغه یې نه خوړل پلیټ یې په سر راواړو ما یې دا خو مو داجي وسټي بس راوتې تښتېدم راځه داجي نن یو لوبه کوو دې اونې ته دې خېجومه او په 3 اوازو باندې بیا هم راکوزوم زویه والله کې مې په 20 اوازو م راکوز کړي نو بس داجي دا ګز او دا میدان چې مې راکوز نه کړې زه جرمانه او که راکوز شوې بیا ته جرمانه یا بسم الله زه ورخېجم او ته مال اواز راکوه شابه داجي راکوشه نه درکوزېږم یعنې ګوره داجي عزت مه کوه که نه راکوشه که نه زویه ستا هغه نیکه به مې هم درکوز نه کړي ګوره داجي ګورې عزت مه کوه که نه څو اوازه مې درکړله بچې 2 شو که نه خو تا خو ویل په 3 اواز به دې راکوزومه که نه ښه ټیک ته داجي 3 اواز به سبا در کوم زه لږ وږې مخه روټۍ خورم بیا راځم یا نافرمانه زویه اواز راکړه زما هم ګوره کولمې تشې دي ما هم روټۍ نه ده خوړلې نه داجي تا ضد کوو ضد خراب کړې زه نه لاړم سهار له به اواز در کوم حساب کتاب پې نه پوهېږي چې دا څنګه تنظیم شو پاپا مالا گاڑی والا ښه ګاډی والا والم تا له چې ما را سایکل راوړی دی دا خو تا داسې لوبه دې ورته کړې چا چې جوړ کړې که نه هغه به مو چې دا څه شی دی
پاپا والا ګاډه باقي به خیال هم ساتم کپړه مپړه هم پوام یاره بچې تاسو هغه شي نه غواړئ که نه لکه اوس ګاډي هم فضول شی دی چپسونه هم فضول شی دي نو که موږ تاسو له پیسې درکړو یا پې ګاډي هلې یا پې چپسونه هلې داسې پیسه والې چې ستاسو په کار راشي ښه راځه چې والې اوس ماشوم یې څه کوې نو السلام علیکم وعلیکم سلام وروره څنګه ښې خیر دی بلکل څنګه چل دی وروره والا چې ماشاءالله تا خشته ګاډي راوړي دي کېنه زویه ستا کوم ګاډي تالې دا دې خوښ دی دا ګاډی د 500 روپو دی اوه 500 روپۍ مړه لږه ګزار وکړه حاجي صاحب نو دا خو ډېر ګران دی څه دي پکې خو تش پلسټک ته دغه پایاګانې مایاګانې پکې دي که نه نو پلسټک یې خو په ډیران باندې پرتي دا خو د لاټ مال دی د لاټو یاره حاجي صاحب نو موږ خو دیاړیدار خلکو موږ سره لږه ګزاره وکړه دا ماشوم دی غواړي ما ورته دونه ګاډي یوړل خو بس د هغه خوښېږي نه چې یو ورځ پې لوبې وکړي په سبا وایي ما له بل ګاډي واله نو دا یو څه که نه دا په 10 روپۍ دی دا ډېر راکوټې دی که نه دا ډېر راکوټې دی دا لکه د اوسۍ دا خو ډیکوریشن پیس دی یار دا مې خوښه شوه دا خو به ګرځي را ګرځي که نه وه مه کوه دا ستا د وس کار نه دی دا ډېره ګرانه ده ته خو ما ته ریټ ووایه خوښه مې شوم دا د نالمه دا 1200 روپۍ دي 1200 ژوندی پې ولې نالم چې دا علم راځه زویه کبان انخلي نه یاره انخلي نه پته نه کېږي چا ورته جاله جوړې که څنګه دې خوا مونږ نه یو کب رانغی یا زویه دا ته دلته څه کې زما په دې سینه باندې درد دی او ته دلته لګې کباب نیسي ما ډاکټر ته بوځه نو داجي دا هم تاله نیسمه که نه ما چې داجي مې ورته کړ چې دا کونډیانې ورسره نیغې شي د خدای بنده ده کبانو کې څومره طاقت دی او تازه کرپېدلي کبان دي زویه دا کبان به له بیا زه ونیسمه انا دا چې دا زما کار دی دا زه نیویشم په دې د بل چا وس نه راځي خدایګو او ته څه نیویشې بل ورځ دغه جاله چولو چندخې دې پکې نیولې وې پاسه مړه دا چې مړه چې زما کار مه خرابوه زه درځم ماښام به دې بوځم ځه یا زویه په کبانو د شړق را پرېوځه چې زه نیم په کبانو به زه څه وکړمه ښه راځه دا چې بولې ځمه راځه درکه دا کونډه مونډه مې لړه کړه پرېږده بس زه یې نه خورمه ځه وای السلام علیکم وعلیکم السلام ولې په سړي څه چل دي دا جی تا ته ما دا نه وي چې دا ډېر کامیاب ډاکټر دی ته وګوره چې اول ځنګل نه مې علوم راوستی دی دا زما د پلار په دې شی ډر راغلی دی یاره ډاکټر صاحب هلې شاه بدتمیزه دا میلو نه دی دا زما کمپاوډر دی خفه نه شې ډاکټر صاحب د 5 کسانو ځای نیولې نو ما چې دا څه بلا ده پاسه لکه دا پلار دې دلته راوړه چې چیک پې وکړم ښه دا یې درلو راپاسه دا جي راپاسه الله به اوس خیر کړي ډاکټر صاحب په دې ځای دړ راغلی تی وګوره کاکا یو ټوخی وکړه یو بل ټوخی وکړه بل ټوخی وکړه یو بل ټوخی وکړه یو بل ټوخی وکړه یو بل ټوخی وکړه یو وکړه یو بل ټوخی وکړه یو بل ټوخی وکړه دا ولې دا خو زما خیال دی چې ور بېهوشه شو ډاکټر صاحب بېهوشه نه تا ورته وې وټوخېږه دونه ټوخي دې پې وکړل چې ټوخي سره د سر رګ وشلېده دونه خو ده په دې خپل عمر خود کې هم دونه ټوخې نه و کړې لاړه بس مړ دې کراله نو